سلامونه دوستانو، په ننني درس کې موږ تاسې زده کوو چې څنګه په الماني ژبه کې یو چاته ځان ور وپېژنو یا یو چاته ځان ور معرفي کړو. ځان پېژندنې ته یا د ځان معرفت ته فورشټلونګ وایي. فورشټلونګ. هلو په معنا د سلام ده، لکه موږ تاسې یو بل وینو نو یو بل ته وایو سلام علیکم، نو هلو سلام علیکم یا سلام په معنا ده. Wie geht es dir? Wie geht es dir? څنګه یې؟ یا هم په لنډ ډول موږ ویلی شو wie geht's. Wie geht's څنګه یې؟ دواړه یو شی دي. Mein Name ist Ahmad. زما نوم احمد ده. Mein Name ist Ahmad. دلته احمد ما دی مثال په ډول راوستی، تاسې په دې کې باید خپل نوم ذکر کړئ. Ich heiße Ahmad. Ich heiße Ahmad. زه احمد نومیږم. که موږ تاسې ووایو چې mein Name ist Ahmad، زما نوم احمد ده، یا ich heiße Ahmad، زه احمد نومیږم، دواړه هماغه یوه خبره ده، خو داسې دوه شکله لري. ما دواړه دلته تاسې ته ذکر کړل. Ich komme aus Afghanistan. Ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان یم، یعنی زه افغانی یم. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. زه په برلین کې اوسېږم. برلین ما دلته د مثال په ډول راوستی، تاسې په دې کې خپل ښار ورته ذکر کولی شئ په هر ځای کې چې تاسې اوسېږئ. لکه فرض مثال ich wohne in Frankfurt یا ich wohne in Hamburg. Ich wohne seit Jahren in Deutschland. زه دومره کاله کېږي چې په آلمان کې اوسېږم. دا خالي ځای چې مه پرېښئ، په دې کې به تاسې د کلونو شمېره ورته ذکر کوئ چې زه دغومره کاله کېږي چې په آلمان کې اوسېږم. فرض مثال 3 کاله، 5 کاله، یا هر څومره وخت چې کېږي. لکه یو مثال به زه دلته ذکر کړم ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland. زه 3 کاله کېږي چې په آلمان کې اوسېږم. Ich bin خانه خالي Jahre alt. زه خانه خالي کلن یم. په دې خانه خالي کې به تاسې خپل عمر ورته ذکر کړئ، د عمر شمېره چې څو کلن یئ. لکه فرض مثال ich bin 26 Jahre alt. زه 26 کلن یم. Ich bin خانه خالي von Beruf. زه خانه خالي یم. په دې کې به تاسې خپله وظیفه ورته ذکر کړئ چې څه کاره یې یا څه کار کوئ. لکه فرض مثال که یو نفر ډاکټر وي نو هغه به وایي ich bin Arzt von Beruf. زه ډاکټر یم. یا که یو نفر موټروان وي نو هغه به وایي ich bin Fahrer von Beruf. زه موټروان یم، موټر چلوم. Meine Muttersprache ist Pashto. Meine Muttersprache ist Pashto. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. پښتو دوی په TO یا TU شکل، په دواړو شکلو لیکي، نو ځکه ما دواړه دلته ذکر کړي دي. Ich spreche auch Englisch داغي بلا بلا بلا. زه انګلیسي دري او یا هم داسې نورو ژبو باندې هم خبرې کوم. که چیرې د تاسې نورې ژبې زده یي نو هغه دلته ذکر کولی شئ. انګلیش او دري، انګلیسي او دري ما دلته د مثال په ډول راوستي. تاسې هر بله ژبه زده یي هغه دلته ذکر کولی شئ. Meine Hobbys sind Cricket spielen, reden, lesen بلا 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 نقطه نقطه. زه شوق لرم یا زه خوښوم چې کرکټ لوبه وکړم، خبرې وکړم، یو څه ولولم او همداسې نور. هابیز چې دي هغه د شوق کارونه یا د خوښې وړ کارونه دي چې موږ تاسې خوښوو او کوو. نو د تاسې هر څه هغه هابي یي، د شوق یا د خوښې وړ کار مو یي، هغه دلته تاسې ذکر کولی شئ. دلته کرکټ، غیدن، لیزن د ما د مثال په ډول راوستي دي. دا و د نن ورځې درس. مننه د ویډیو د کتو څخه مو. د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. مننه.